په کومه ورځ که پاکستان د افغانان مهاجر د پاکستان نه ویسته او افغانستان ته ولېږل په صداقت سره، په هغه ورځ به د افغانستان نه سنګاپور او دوبۍ به ترې جوړی او د پاکستان نه به سومالیا جوړی. دا اوس به تاسې بیان کتلی چې دا بیان راغلی دی چې افغان مهاجر د پاکستان وباسي. پاکستان دی اول د خپلو مهاجرو غم وکړي چې 40 لکه په دا دوبۍ په قطر او په سعودي کې پراته دي پاکستان خلک مهاجر شوي دلته مزدورۍ ته تللي. 15 لکه په دې لندن کې مهاجر پراته دي. د یوروپ په یوروپ ته ډک دی د پاکستانیانو نه. دا اوس په کشتیو کې ډوب شو، 700 کسان په کشتیو کې ډوب شو، د هغې پوښتنې څوک نشته. دا اوس د عمران خان حکومت چې ختم شوی دا یو کال کې تقریبا 15 لکه پاکستانیان لاړه خارج ته مهاجر شو. 2.5 لکه پروفیسران ډاکټران غټ خلک لاړه. دی راځي په افغانانو باندې احسانونه کوي چې موږ تاسې وباسو. دا ټوله ډرامه دی زما افغانانو پښتنو ورونو. دغه میډیا د سند دا څو ځل اعلان شوی دی چې موږ افغانانو په سر باندې دي تجارت کړی دا 45 کاله. پاکستان چې موږ ونه بخو دا پاکستان خدای رسید کالی وبخي، ځکه دا ایټم بم د پاکستان د افغانانو په سر جوړ کړی، دا موټروي د افغانانو په سر جوړ کړی، دا جازونه د افغانانو په سر اغستې دي. دا زموږ قرضدار دی دا پاکستان. د افغانان چې نه دغه کې ولا کې څوک ورته هم ګوري پاکستان ته. پاکستان چې شی دی چې پاکستان خو مجبور یم زما وطن خوارزار کړی دی، مجبوره کړی یم دلته زه راوستی یم. او دا کم خلک چې موږ ته پیغورونه راکوي 2 ورځې مخکې هم دا ویډیو وګورئ چې هغه د سند او د پنجاب نه ویډیو شه چې دغه پټانان چې دي ټول دهشتګرد دي، ټول باید د دې نه همدغه خیبر پښتونخوا والا پښتانه ښوده. او دا هغه بې عقلو ته یاران یم چې خپل فکر وکړئ. تاسې د افغانانو فکر مه کوئ. هغه په دغه افغانان دلته ونه د 1980 نه تر 1992 پورې په دې کراچۍ کې څومره پښتانه د خیبر پښتونخوا والا مړه کړه. په بوجیو کې د تلاشونه راولېږل که راویې نه لېږل دته. همدغه پاکستاني ریاست، همدغه رای انور چې دی 440 کسان چې شهیدان کړه هغه څوک وو؟ پاکستان خو همیشه تجارت کړی. پاکستان چې پکې پیدا نه وي قسم په خدای دی که هغه یو کار هم وکړي. دغه اوس د فرانسې حکومت په میلیونها ډالر پاکستان حکومت ته د مهاجرو په سر ورکړه. 43 کاله یې زه خوړلی یم، زما د سبي حساب پاتې دی. کله چې دا افغانان راله افغانستان به جوړ شي موږ به د دې بدبختیانو نه خلاص شو. خو دا کار پاکستان نه کوي. دا خو ګوره منافق ریاست دی. دا چې کله د پیسې پې کمې شي بیا وروره دا کارونه کوي چې مهاجر راونیسه بیا د نړیوالو نه پیسې والي. ستاسې دا ډرامې اوس موږ ته معلومې دي. د خپلو خلکو غم هم وکړئ، د خپل ولس غم هم وکړئ. پاکستان څوک څه کوي؟ پاکستان خو یو دهشتګرد ریاست دی. زموږ په سر هم تجارت کړی وروره. موږ هم وجلي وو، موږ هم تباه کړي، موږ هم برباد کړي وو. موږ له پیغورونه راکوئ چې صاحب مهربانه مهاجر وباسي. ولاکې مهاجر ستا هغه پلار هم وباسي د پاکستان ریاست. ځکه په مهاجرو کې ګټه ده. دی خو ګوره د خپل پښتانه یې خرڅ کړه. د قبایلو د 1,80,000 پښتانه چا شهیدان کړه؟ خو همدې پاکستان شهیدان کړه که نه. دا رحیل شریف چې د پوځ مشر و 12,000 پښتانه هغه شهیدان کړه. 80,000 پښتانه دغه مشرف شهیدان کړه. دغه ټول عقاید پراته دي دلته په میډیا باندې. تاسې وګورئ موږ د پاکستان دغه نه منو، احسان نه منو. پاکستان که چې د مهاجر وباسي بالکل دې وباسي، خو موږ ته به د 43 کال حساب راکوي چې کمې پیسې د نړیوالو نه اخیستي. دا خو یو غل ریاست دی. دته خو د کچکول نه بل کار نشته دی. اوس د پیسې بندې دا ډرامه جوړ کړې. دا وګورئ دا پاکستان حالت دی. پاکستان سے زندہ بھاگو، پاکستان سے زندہ بھاگو اگر زندگی ہو پیاری. پاکستان سے زندہ بھاگو اگر زندگی ہو پیاری. یہ وقت کی عزیز، یہ وقت کی عزیز. सबसे पहले तो मैं आपको पठानों के स्टेटस के बारे में बता दूं कि उनका यहाँ पे स्टेटस क्या है. जितने भी पठान यहाँ पे बैठे हैं ये सारे खाना बदोश हैं. इनमें से किसी पठान की भी मलकियत नहीं है यहाँ पे. हमने अब ये तहिया कर लिया है कि हम हर सूरत इन लोगों को यहाँ पे नहीं रहने देंगे. हम किसी सूरत भी अपने इलाके का अमन खराब नहीं कर सकते. असल मसला ये है कि ये पठान जो लोग हैं ना, ये क्रिमिनल, इनका काम है दहशत फैलाना, लोगों के साथ यानी कि फसाद फैलाना, यानी कि जो शरीफ लोग हैं ना उनको तंग करना. ये है कि इनको निकाला जाए. ये बिल्कुल पाकिस्तान के नहीं, ये किसी के भी मुखलिस नहीं है. बिल्कुल सब ये मसले जी क्रिमिनल लोग